طالبانو څنګه حامد کرزی له میدان هوایي څخه کشکړی کور ته راوړی دی. دا چې څه شوي دي هغه یې ولې سفر ته نه دی پرېښی، چېرته ته او ولې؟ د هر څه لپاره همدغه ویډیو وګورئ او که مو تر اوسه چینل نه وي سبسکرایب کړی نو اوس یې حتما سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې سرچینو BBC ته ویلي دي طالب چارواکو نوموړي ته متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه نه ده ورکړې او د شنبې ماښام یې له کابل هوایي ډګر څخه راګرځولی دی. سرچینې وایي ښاغلي کرزي غوښتل د متحده عرب اماراتو ولسمشر او د ابوظبي امیر شیخ خلیفه بن زاید بن سلطان ال نهیان فاتحه کې د ګډون لپاره اماراتو ته ولاړ شي. طالبانو لا په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې هغه ریپورټونه رد کړي دي چې ګواکې پر پخوانیو چارواکو د سفر کوم بندیز لګېدلی وي. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو راهیسې حامد کرزی، ډاکټر عبدالله او فضل هادي مسلم یار هغه څو سیاسي مشران وو چې په افغانستان کې پاتې شوي وو. بعضو سرچینو ویلي دي متحده عربي اماراتو ته د پخواني ولسمشر کرزي د سفر ټول تدابیر نیول شوي وو او تمه کېده د شنبې په ورځ دا سفر ترسره شي، خو طالب چارواکو یې مخه نیولې ده. حامد کرزي ته یوې بلې نږدې سرچینې هم ویلي دي چې طالب چارواکو ورته ویلي دي د حامد کرزي د سفر موضوع یې له خپل رئیس الوزرا مولوي محمد حسن اخوند سره شریکه کړې ده، خو لا په دې اړه کومه پرېکړه نه ده شوې. خو د سرچینې په وینا د اصولو له مخې د دغه ډول سفرونو لپاره یوازې د بهرنیو چارو وزارت ته خبر ورکول کېږي او د اجازې اړتیا نه وي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې داسې ناتایید شوي ریپورټونه وو چې ګواکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینې چارواکي په کورونو کې نظر بندي. په دې ډله کې د ملي پخلاینې د عالي شورا د پخواني مشر ډاکټر عبدالله یادونه هم کېدله، خو نوموړی وتوانېده چې د کوچني اختر ورځو کې د خپلې کورنۍ لیدلو لپاره هند ته ولاړ شي. ښاغلی عبدالله هم په هند کې دی او څو ورځې وړاندې د طالبانو پر تګلارو او سیاستونو نیوکې هم وکړې او د پنجشیر او بغلان جګړو کې د ولسي خلکو د وژل کېدو په اړه یې د پلټنو غوښتنه وکړه. له ښاغلي عبدالله وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلم یار هم توانېدلی و چې اماراتو ته وتښتي، خو نوموړی اوس بیرته کابل ته ستون شوی دی. طالبان رسما دا نه مني چې کوم پخوانی سیاسي مشر د افغانستان کې دننه نظربند وي. دوی ته د حامد کرزي او ځینو نورو سیاستوالو پاتې کېدو ته په اشارې وایي له هېڅ چا غچ نه اخلي او ټول وګړي او پخواني چارواکي کولی شي چې هېواد ته راستانه شي. تاسو څه فکر کوئ؟ د پخواني ولسمشر حامد کرزي له میدان هوایي څخه داسې راګرځول ښه کار دی که نه؟ خپلې ویناوې مو په کومنټ کې لیکلی شئ. تر بلې ویډیو